آیا د افغانستان پر ولس بیا یو وارې تاریخ تکرار سو؟ آیا د افغانستان ولس بیا د امیر عبدالرحمن خان غوندې یو نه جبرانېدونکې فیصله وزغمل؟ نه، هیڅکله نه. دا فیصله د امیر امان الله خان غوندې د واک پرېښودو فیصله وه چې د خلکو د وینې تویولو پر ځای یې د خپل واک پرېښودل غوره وبلل. آیا دا د واک ویش که د هغو توطیو مخنیوی و چې د افغانستان په اړه د ګاونډي هیوادونو لخوا جوړ سوي وې تر څو د افغانستان یو واحد حکومت پر څو ټوټو او برخو وویشي؟ بالکل. دا کار یوازې د هیواد د تجزیې د مخنیوي او د ګاونډیو هیوادونو د توطیو او د هیواد د تجزیې د مخنیوي په خاطر ترسره کړی دی. ځکه کې اشرف غني احمدزی پوره رایې ګټلو سره کامیابه سوی و. خو ځینې خلک په داسې عقیده دي چې ډاکټر صاحب د خپل واک پاتې کېدو لپاره خپل واک پر څو برخو وویشي تر څو د ده د واک پاتې کېدو لپاره کوم مشکل جوړ نه سي. دغه خبره ډېره غلطه ده، ځکه که ده غوښتلی نو ده په لومړي سر کې په ډېر کم امتیاز سره هم کولی سوی چې دا واک وویشي. آیا تر اوسه به د یو هیواد ولسمشر د ګټلي واک پر سر باندې د چا سره ویش نه وي کړی؟ دا هم زموږ د ولسمشر یوه ښه ځانګړنه ده تر څو د اوسني حالاتو د پای ټکی کېښوي او هیواد یې تجزیې او بحران څخه وژغوري.